السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته خیر راغلی دوستانو په نننۍ ویډیو کې د ابوظبي اپروول په اړه معلومات درکوم چې آیا ابوظبي ته اپروول په حقیقت سره شروع شوی دی او که شروع شوی وي نو دا همغه پخوانی طریقه ده چې ابوظبي کسانو به اپروول راخیستو که کومې نوې طریقې سره د ابوظبي اپروول راخیستل کیږي د غیر ترڅنګ دا ویډیو د نورو اماراتو ویزو لرونکو لپاره هم ګټوره ده ولې چې د دوی لپاره هم په دې ویډیو کې داسې معلومات دي چې دوی اوس وخت کې څنګه کولی شي چې اماراتو ته سفر وکړي نو ما سره تر پایه پورې پاتې شئ هیله مې دا ده چې تاسو دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي او نن سبا چې د چا په ذهن کې د ابوظبي او ځینې نورو اماراتو د اپروول په اړه اندېښنه ده هغه حل شي د غیر ترڅنګ که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ځینو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ ښه دوستانو تیره ورځ فلای دوبۍ خپلو ټراول ایجنټانو ته یو میسیج ولیږو چې پکې راغلی و چې اوس کم چا چې د ابوظبي ویزې دي دوی به په uentry.ica.gov.ie ویب سایټ کې خپل ډیټا انټري کوي کلم چې دوی ډیټا انټري وکړه مقصد دلته چې تاسو په سکرین باندې هم ښکاري د امارات آی ډي یا هوایي نمبر ورکي ورسره به د پاسپورټ نمبر ورکي د هغې نه بعد به پاسپورټ ټایپ ورکي او ورسره به نیشنلټي ورکي دغه بکس باندې به کلیک وکړي دغه نه پس په چیک بټن باندې کلیک وکړي کلم که چاته دغه ځای کې ګرین نښان ورکړی شو لکه د کس چې ورکړی شوی دی نو دا کس کولی شي چې اماراتو ته سفر وکړي خو کم چاته چې سور نښان ورکړی شو هغه نشي کولی چې اوس مهال اماراتو ته سفر وکړي نو کم چا چې د ابوظبي ویزې دي او دوی غواړي چې اماراتو ته بیرته راشي نو دوی د په سیستم کې خپل ځنونه چیک کړي چې آیا دوی ته اجازه ورکوي کېږي اوس مهال چې اماراتو ته بیرته راشي که چیرې هم هلته ګرین یا شین نښان ورکړی شو نو دی کولی شي چې اماراتو ته اوس مهال سفر وکړي خو که چیرې ریډ یا سور نښان ورکړه نو دی د تر هغې پورې انتظار وکړي تر څو پورې چې شین نښان نه وي ورکړی ولې که چیرې دا کس ایرپورټ ته لاړ شي نو هلته یې نن هم ډېر کسان راګرځولي دي نو ده ته به هم اجازه ورنه کړی شي چې اماراتو ته سفر وکړي نن د همدغې موضوع په اړه چې ما د هوایي شرکتونو مسؤلینو سره تماس ونیو د هغو معلوماتو نه داسې معلومیږي دلته نه صرف د ابوظبي ویزې کم چا چې د دوبۍ نه علاوه د نورو اماراتو ویزې دي دوی باندې هم لازمه ده چې خپل ځنونه په سیستم کې چیک کړي ولې که موږ اریانا هوایي شرکت وګورو دوی هغو کسانو ته اجازه ورکوي کم چا چې شین نښان راغلی وي که د چا سور نښان راغلی وي هغې ته اجازه نه ورکوي چې د اریانا هوایي شرکت سره سفر وکړي خو که چا د دوبۍ ویزې وي هغه باندې لازمه ده چې د دوبۍ جوازاتو څخه اپروول واخلي نو بیا اریانا هوایي شرکت کې اجازه ورکوي کیږي که چیرې موږ ایر عربیا وګورو کوم چې شارجې ته پرواز کوي دوی همدغه پالیسي ده کم چا چې د دوبۍ نه علاوه د نورو اماراتو ویزې دي هغه به په سیستم کې ځان چیک کوي که چیرې هم دته شین نښان ورکړی شو نو دی کولی شي چې ایر عربیا سره سفر وکړي که چیرې شین نښان ورنه کړی شو نو دی نشي کولی چې ایر عربیا هوایي شرکت سره سفر وکړي او که چا د دوبۍ ویزې دي هغه باندې لازمه ده چې د دوبۍ جوازاتو څخه اپروول واخلي دغې سره که موږ اماراتس ایرلاینز وګورو د دوی همدغه پالیسي ده او فلای دوبۍ همدغه پالیسي ده نو دلته به دا خبره زه تاسو ته په لنډو الفاظو کې وکړم چې اوس مهال کم چا چې د دوبۍ ویزې دي هغه باندې لازمه ده چې د دوبۍ جوازاتو څخه اپروول واخلي خو کم چا چې د دوبۍ نه علاوه د نورو اماراتو ویزې دي دوی باندې لازمه ده چې سیستم کې خپل ځان چیک کړي که کوم څوک یې نشي چیک کوی اول خو د اسانه طریقه ده کوم چې زما ویډیو کې هم شته دې نه هم کولی شي چې تاسو زده کړئ چې خپل ځانونه به څنګه چیک کوئ خو بیا هم که تاسو ونه توانیدئ نو هرې ټراول ایجنسۍ ته چې ورشئ هغه هم درته چیک کوی شي که چیرې هم تاسو ته شین نښان درکړی شوی و نو تاسو کولی شئ چې اماراتو ته اوس مهال سفر وکړئ خو کم چاته چې سور نښان ورکړی شوی هغه نشي کولی چې اوس مهال اماراتو ته سفر وکړي کم چاته چې سور نښان ورکوی کېږي هغه د یوه نه بله ورځ خپل ځان چیک کوي کله چې دته شین نښان ورکړی شو نو دی کولی شي چې بیا اماراتو ته سفر وکړي دلته به د یو خبرې یادونه ضرور وکړم کم څوک چې اوس مهال اماراتو ته سفر کوئ د ټیکټ اخیستلو نه مخکې خپله ویزه چیک کوئ که چیرې سیستم کې ستاسو ویزه فعاله وه نو هغې نه پس ټیکټ واخلئ ولې چې اوس وخت کې زیاتې داسې پیښې شوي دي چې یو کس ټیکټ هم اخیستی دی د کرونا وایرس ټیسټ هم کړی دی کله چې د ایرپورټ ته رسېدلی دی او ایرپورټ کوم مسؤل کسان چې دي هغې د دوی ویزه چیک کړې ده او کله چې دوی ویزه چیک کړې ده هغه په سیستم کې کینسل شوي ده نو د کس ته اجازه نه ده ورکړی شوې چې اماراتو ته سفر وکړي نو د دې له وجې کله چې تاسو ټیکټ اخلئ د ټیکټو اخیستلو نه مخکې خپله ویزه چیک کړئ که چیرې په سیستم کې ستاسو ویزه فعاله وه هغې نه پس بیا ټیکټ وپلورئ نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي که چیرې کومه پوښتنه در سره وي نو همدغه واتساپ شمېره کومه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري کولی شئ چې د دې له لارې ما څخه پوښتنه وکړئ او زه به کوشش وکړم چې تاسو ته په وخت جواب درکړم نور ستاسو څخه مې هیله دا ده چې دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي او کم تشویش چې دوی سره د اپروول په باره کې دی هغه حل شي
نو د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به د دې له لارې درته خپرومه. نور مو په لاس سپارم. د الله په امان.